جوړو کنه مونږ د څه شي ډیټابیس جوړو کوم معلومات غواړو چې باید په ډیټابیس کې ولرو نو دا هغه باید مونږ ټیبلونه جوړ کړو هغه باید په ټیبلو کې واضح کړو چې مونږ دغه معلومات په کار دي نو په دې خاطر اول په ډیټابیس کې ټیبل ضرور ده چې باید مونږ پوه شو چې زمونږ ډیټابیس کومه معلومات په بنیاد جوړیږي نو بیا د هر یو ټیبلونه جوړو بیا د ټیبلو ترمنځ ریلیشنشپ جوړو چې کله ټیبلونه ټول جوړ شو معلومات بیا همیشه په ټیبل کې وي بیا لاغه نو ورسته مونږه نور شانو ته مثلا کیوریز وایو فورم وایو ریپورت وایو چې نن په هغه کې کیوري وایو کیوري بیا څه لپاره استعمالیږي کیوري ګوره لدې ځای نه جوړیږي کریټ کیوري هم په دوه طریقو جوړیږي یو ویزر ده یو ډیزاین ده کیوري څه ته وایي کیوري چې د خپل هغه نه اخیستل شوی کیوري کوېشن ته وایي کیوري معنی کوېشن یا سرچ کول ته وایي تلاش کول کتلو ته وایي کیوري څه معنی کیوري معنی کوېشن یا کیوري معنی سرچ کیوري سرچ یا کوېشن ته ویل کیږي مثلا زه یو ټیبل لرم اوس ګوره دا یو ټیبل ده په دې ټیبل کې زه وایم چې ماته ټول هغه شاګردان راوښیه چې کوم پروګرام وایي وینډوز پروګرام وایي ماته همیشه هغه شاګردان راوښیه چې فیس یې مثلا څو وه 500 ده یا مثلا ماته ټول هغه شاګردان راوښیه چې فیس یې ورکړی یا ټول هغه شاګردان راته وښیه چې فیس یې نه ده ورکړی یا ټول هغه شاګردان راته وښیه چې مثلا په اول تاریخ یې داخله اخیستی که چېرته زه دغسې یو ماحول غواړم چې مثلا زه په یو ټیبل کې فلټریشن وکړم زه هم ماته ټول هغه کسان وښیه چې فیس یې ورکړی یا ټول هغه کسان چې مثلا په دې میاشت کې فیس نه ده راکړی نو په دغسې صورتو کې بیا مونږ څه نه استفاده کوو کیوري نه استفاده کوو بیا که چېرې پرنټول بیا هماغه کیوري پرنټولی هم شو مثلا زه ورته یو څوک تاته وایي چې ته ماته د کورس کې د هغه شاګردانو راپور راکړه چې په دې میاشت کې فارغه شوي پوه شوې نو مونږ باید کیوري ولرو کیوري بیا ریپورټ ولرو چې ورته پرنټ کړو ورته ولیکو نو کیوري چې جوړو ما درته ویل چې په دوه طریقو یې جوړوای یو ویزرډ یو ډیزاین کیوري له چا نه جوړوای شو له ټیبل نه هم جوړوای شو او راسم خالي کیوري هم جوړوای شو خو فعلا له ټیبل نه جوړو مثلا دا یو ټیبل ده یا یو بل ټیبل به جوړ کو چې لږ معلومات پکې زیات واچو مثلا رجسټریشن نمبر به پکې واخلو ډیټا ټایپ نمبر نیم سټوډنټ نیم فعلا به پروګرام دلته ولیکو په دې خاطر چې هلته په کیوري تاسې پوه شئ ټول به یو ځای کړمه پیډ اور ناٹ فیس یې ورکړی که یې نه ده ورکړی ډیټ په کوم ډیټ یې ورکړی یا فیس یې څو ده رجسټریشن فیس به هم ورکړمه رجسټریشن فیس جویننګ ډیټ به یې ولیکم په کوم تاریخ باندې جوین دا یو ټیبل شو سیو به یې کړم ویو به کلیک کړم مثلا دې ته مې نوم ورکړی سټوډنټس ټیبل اوکې دلته وایي پرایمري کی ګوره دغه پرایمري کی که مونږ یس کوو دا له ځانه یو بل فیلډ اضافه کوي هغه پرایمري کی چې مونږ ریلیشن کې ویل هغه مونږ خپله ورکوو نو فعلا دا نو کوم پرایمري کی نه ورکوم یو څو شاګردان کې ولیکو علي احمد خان فیصل جاوید فرهاد خالد فیس به هم ولیکم مثلا 500 ده 900 یو څو به فیس یس کو د یو څو به رجسټریشن فیس به هم یو څو ته نور معلومات بیا که تاسې لیکل جویننګ ډیټ دا شیان دا یې ټیبل اوس په دې ټیبل کې وایم ما ته ټول هغه ریکارډ وښایي چې فیس یې ورکړی نو دا به مونږ راشو کیوري به ترې جوړه کړو کریټ کیوري په ویزرډ یې جوړی که په ډیزاین اول به ویزرډ باندې راشو کلیک یې کړه ویزرډ چې د کلیک کو ګوره دلته به فعلا سمپل کیوري ویزرډ کلیک دلته مونږ څو قسمه نور کیوریز لرو اول یې کومه کیوري جوړو سمپل کیوري جوړو اوکې چې کله وکړي کې دلته ګوره ټیبل اینډ کیوریز ته کولی شي چې له کیوري نه هم دلته کیوري جوړه کړې او له ټیبل نه هم جوړه کړې نو دا کوم ټیبلونه یا کوم کیوري چې موږ دلته ولرو د ټولو نومونه دلته راځي کلیک یې کړه اوس ګوره زه غواړم چې له کوم ټیبل نه کیوري جوړه کړمه سټوډنټ ټیبل نه چې مخکې ما جوړ کړو نو سټوډنټ به کلیک کړمه سټوډنټ چې دغه فیلډز موږ لرو آیا غواړي چې د ټولو نه کیوري جوړه شي که بعضو نه یې غواړي که ټول غواړئ دغه کلیک کړه دا ټول به وینې دلته جدا شي چې زه د ټولو نه غواړم چې کیوري جوړه شم او که دا کلیک یې بېرته به راوځي او که دا کلیک یې نو په دې یو ور اچوی چې زما په کیوري کې دې مثلا نوم وي پروګرام دې وي فیس دې وي خو فعلا به ټولو به اچوم چې ټول نیکسټ
کیوري سره هم غواړي چې ډیټیل سره درته وښیي که سمري سره فعلا باید ډیټیل کلیک کو نیکسټ کیوري نوم باید څه شی وي کیوري ته به جدا نوم ورکوي فعلا همدغه سټوډنټ کیوري نوم به ورکو ډیټا شیټ ویو یې درته ښکاره شي که ډیزاین ویو درته ښکاره شي کیوري هم ډیټا شیټ ویو لري او هم ډیزاین لري لکه څنګه چې مونږ ټیبل درلود ټیبل هم ګوره ډیزاین ویو درلود دا ډیټا شیټ ویو درلود په ډیزاین ویو کې مونږ ډیټا ټایپ او فیلډز دا شان انتخابول او ډیټا شیټ ویو کې ریکارډ لیکل نو دا هم ډیزاین لري او هم ډیټا شیټ ویو لري ډیټا شیټ ویو کې ریکارډ درته کوي ریکارډ پکې لیکي او ډیزاین ویو کې به بعض تغیرات راولو فعلا به ډیټا شیټ یا د انفارمیشن ویو کو نیکسټ کا ورته درغله دا کیوري شو قواعدن ټیبل باندې دا کنه هیڅ فرق نه لري داسې د لکه ټیبل او هغه معلومات چې په ټیبل کې هغه معلومات ټول دلته راغلي یعنی هغه معلومات اوس هم په ټیبل کې دي صرف د کیوري دلته درته ښوولي دي یعنی که زه اوس ګوره تر کوم ځای پورې مونږ لرو تر خالده پورې لرو که زه لاړ شم هغه ټیبل کې سټوډنټ ټیبل کې یو کس بل مر اضافه کم مثلا نهم کس مې اضافه کو فیصل دلته مې ولیکل 1500 اوس چې زه دا کلوز کوم ګوره دا کیوري چې خلاصه کوم هغه نفر بل ته موجود وي شته که نه معلومات همیشه چیرته وي په ټیبل کې وي کیوري صرف لاغه ټیبل نه راخلي درته چې مونږ هر تغییر پر ټیبل کې راولو هغه دلته خپل راځي یعنی کمال د کس اضافه کول د اضافه کیږي کمال د کم کله ته تغیرات راولم ټیبل کې تغیرات راځي په دې خاطر چې دا کیوري له ټیبل نه معلومات راخلي اوس دې کیوري له کوم ټیبل نه معلومات راخلي دي سټوډنټ نه راخلي دي نو دا ډیټا شیټ ویو شو کله غواړي چې ډیزاین د لاړ شي هم تراشه ګوره دلته ډیزاین ویو کلیک د کیوري ډیزاین به ویني چینج ده ډیزاین بیا د سره دلته د ټیبل ګوره ډیزاین چینج ده په دې کې اول ګوره فیلډز موږ دلته لرو هغه کوم فیلډ چې موږ کیوري جوړه کړې ګوره دا ټول پکې شته نیم پروګرام او لاندې ګوره ټول ټیک مارک دی ټیک مارک معنی چې په ډیټا شیټ ویو کې راته وښایه اوس ګوره که زه نوم ترې ایسته کړم نوم مې ایسته کړم دا مې ایسته کړم اوس که زه ډیټا شیټ ویو کلیک کړم اوس به ګوره نوم مې ایسته شوی وي پروګرام مې ایسته شوی که بیرته راشم کلیک یې کړم ډیزاین ویو کې مثلا دا دې مو هم بیرته راشي دا دې هم بیرته راشي چې کله ډیټا شیټ ویو کلیک کړم بیرته به یې راته وښایي نو ګوره کیوري په ډیټا شیټ ویو کې تقریبا ټیبل باندې دا خو ډیزاین بیا فرق لري ډیزاین ته به بیرته راشو دا فیلډ شو دا ټیبل شو چې دغه فیلډ له کوم ټیبل نه ده دلته سورټ لري که کوم یو غواړي چې سورټ کې مثلا زه غواړم چې نیم سره هم سورټ کړم اسندینګ نو چې کله بیا زه ډیټا شیټ ویو کلیک کوم زما نومونه به اسندینګ وي ګوره اول ا بیا به مې نه د صفر ځای ته پورې راځي او که بیرته ډیزاین کې راشو ډیټا شیټ کې دلته هغه کو ډیسندینګ کو بیا بیرته ډیسندینګ باندې شي ډبل نه شروع شو بل پکې که نن ناٹ سورټډ کو به سورټ شي شو هم ویلې بل پکې ډیر زیات مهم په کیوري کې کرایټیریا دا کوم مخکې چې ما ویلې چې کومه غواړو چې هغه شاګردان چې پیسې ورکړي یا هغه شاګردان چې پیسې نه ورکړي راته وخی نو هغه موږ په چا کې ورته وایو کرایټیریا کې ورته وایو په هر فیلډ کې چې غواړي معلومات جدا کړي هماغه کرایټیریا کې ویل کې مثلا که زه ورته چې ما ته ټول هغه کسان راوګي چې نوم یې علي نو د نیم په کرایټیریا کې دلته ویل کې کوته چې ما ته هغه کسان راوګي چې پروګرام یې وینډوز نو د پروګرام لاندې کرایټیریا کې ویل کې کیفیت غواړم نو دلته ویل کې مثلا زه ورته وایم چې پروګرام یې وینډوز وي نو د دلته به ویل کوم صرف وینډوز و چې کله زه ډیټا شیټ ویو ته ځم ما ته صرف اور صرف کوم شاګردان راښیي چې وینډوز وي خو متاسفانه ولکه چې وینډوز پکې نشته اکسل به ولیکو پروګرامونه هم نه لیکلي ښه فیس خو به هم لیکلی که نه چې فیس یې څو وي 1500 نو چې کله زه ډیټا شیټ ویو کلیک کوم ما ته ټول هغه کسان راښیي چې پروګرام یې فیس یې څو ده 1500 ده که بیا تغیرات پکې راولم بیا به دلته راځم مثلا دا ورته وایم چې 600 اوس چې کله زه دلته کلیک کوم ما ته کوم شاګردان راښیي اوس که زه دا کیوري کلوز کړم سیو یې کړم اوس ګوره دا مې کلوز کړه سیو مې کړه د څه په نامه مې سیو کړی سټوډنټ کیوري اول ته ما کرایټیریا کې ورته ویلي چې کوم کسان راته کوي 600 نو بس دا به کیوري به همیشه 600 درته کوي که اوس زه ټیبل ته لاړ شم یو کس بله مور اضافه کړم مثلا دلته مې بل کس مور اضافه کړو احمدشاه د فیس مې 600 ولیکو مثلا فیس یې ورکړی ده و چې کله زه راشم دا کیوري خلاصه کړم ګوره هغه کس خپله پکې اضافه شوی که نه بس دلته خپله فلټر کېږي چې موږ کرایټیریا ورکړی هغه خپله به راته جوړه کېږي که بیا تغیرات راولو ډیزاین ته به راځو مثلا زه ورته وایم چې ما ته هغه کسان راوښیه چې فیس یې څنګه ده 600 نه زیات ده زیاته نو اوس به هغه کسان راته کوي چې زیات ده که مثلا د کم علامه ورکړم مساوي ورسره ورکړم مساوي هغه کوم شیان چې موږ په فلټر کې ویلي وو په ایکسل او په ایکسس ټیبل کې دلته هم کولی شو مثلا بټوین هم پکې ولیکئ چې بټوین مثلا د 600 او د څو ترمنځ وي د 1000 ترمنځ دی وي دا شرطونه ټول ورکولی شي که زه دلته پیډ اور ناټ کې چې د کوم ډیټا ټایپ ما یس اور نو انتخاب کړی که زه ورته وایم چې هغه کسان چې فیس یې ورکړی نو بیا به څه شی ورته لیکم یس یا ټرو فالس به ورته لیکم اوس که زه ګوره ما ته به صرف کوم کسان راته ښیي چې فیس یې ورکړی او که چېرته راشم نو ولیکم بیا ټول هغه کسان
چې فیس نه یې ورکړی. بل که چېرته زه غواړم چې 2 شرطه ورکړم نو ګوره موږ سره یو کرایټیریا ده یو اور ده. اور معنا یا. اوس مثلا زه دلته ورته لیکم چې هغه کسان راوښیه چې فیس څو ده 500 ده او دلته په پیډ اور ناټ کې اور ته راځم دلته لیکم نو. څه مطلب؟ هغه کسان راوښیه چې فیس څو ده 500 یا هغه کسان راوښیه چې فیس پوه شوې دې ته اور وایي. نو اوس که زه راشم دلته ډیټا شیټ ویو کلیک کوم نو هغه کسان به راته وښیي چې فیس یې 500 ده او یا هغه کسان چې فیس یې نه ده ورکړی. که دواړه راته کوي که یو وي یو راته کوي. که بل ورسره مثلا زه غواړم چې دلته ورسره ولیکم هغه کسان راوښیي چې رجسټریشن یې څو ده 100 هغه کسان چې فیس یې 500 ده یا هغه کسان چې رجسټریشن یې څو ده که دواړه راته کوي که یو یو راته کوي. اوس که دا کلیک کوم اوس ګوره دواړه یې راته وکړل. هغه کسان چې فیس یې 500 ده هغه یې راته وکول او هغه کسان چې رجسټریشن یې 100 ده هغه یې هم راته وکول. که چیرې اینډ کې ولیکم مثلا که زه دا شی په اور کې ونه لیکم دلته یې ولیکم د دې څه مطلب؟ هغه کسان چې فیس یې څو ده 500 او رجسټریشن یې څو ده 100. ګوره هلته یاو چې دا یا دا که دواړه یې درته کول که دواړه نه دواړه یې درته کول. دلته څه مطلب؟ دلته هغه کسان چې هم یې فیس 500 ده او هم یې رجسټریشن څو ورکړی ده 100 روپۍ. نو که داسې کسان وي اوس به یې راته وکړي. داسې کسان یو لرو چې علي ده چې هم یې فیس 500 ده او هم یې رجسټریشن څو ده 100 روپۍ. یا که زه دلته ورسره بل شی اضافه کوم هم یې کولی شم مثلا ورته وایم چې فیس یې هم ورکړی وي او رجسټریشن یې 100 وي هغه راته وښیه. نو اوس به وګورم داسې څوک شته که نو کوم نو کې به علي وي که نه درته به هماغه علي راته وښیي. اوس وګوره هم یې فیس 500 ده هم یې فیس نه ده ورکړی او هم یې رجسټریشن څو ده. دغه شي ته کیوري وایي. پوه شوې که غواړئ چې په یو ټیبل کې معلومات ځان ته جدا کړئ کیوري معنا کوېشن مطلب ورته وایي چې هغه کسان ماته وښایي چې فیس یې ورکړی هغه کسان راته وښایي چې پروګرام یې وینډوز ده یا هغه کسان چې زیاتو کم پکې ورکړي یا اور پکې ورکړي نو بیا به کیوري استعمالوي. بیا چې د هره کیوري ورکړم مثلا زه دلته ولیکم چې یس اوس ماته هغه کسان راته کوي چې فیس یې ورکړی. نو که زه دا ټیبل کلوز کړم دا کیوري کلوز کړم څه یې وکړم نو دې کیوري کې ماته همیشه هغه کسان کوي چې که زه بله کیوري جوړوم له دې ټیبل نه بله کیوري هم جوړولی شم له یو ټیبل نه هر څو کیوري نه جوړولی شم. اوس مثلا زه بله بیا کیوري جوړوم مخکې په ویزرډ ویلې په ډیزاین یې چې هم جوړوي هم یې کولی شي کلیک یې کړه په دې کې بیا ګوره شو ټیبل راځي دلته به لیکلي وي ټیبل نومونه د کوم ټیبل نه غواړئ جوړې کړئ مثلا زه د سټوډنټ نه جوړوم ډبل کلیک پې وکړه ګوره دلته به یې نوم راشي بیا دا کلوز کړه. اوس دا فیلډز به خپل په خوښه هر ځای کې چې غواړئ ورچوئ مثلا زه غواړم چې رجسټریشن نمبر دلته راشي راکشې که ور واچوم نیم یې مثلا تر څنګ راشي راواخله ور واچوم یا ډبل کلیک اوس ګوره په دې ډبل کلیک وکړه د هغه تر څنګ راځي. اوس ګوره اوس که زه وګورم هماغسې کیوري به جوړوي که تغیرات پکې راولم بیا. اوس مثلا دې ته لیکمه چې فیس هغه فیس ورکړی و دې فیس نه ده ورکړی. اوس وګوره هغه کسان به راته کوي چې فیس یې نه ده ورکړی. اوس څو دانې کیوري به زه ولرم 2 دې ته به نوم ورکړم مثلا نو چې فیس یې نه ده ورکړی. څو کیوري شوې 2 دواړه له کوم ټیبل نه جوړې کړي سټوډنټ نه. یوه کیوري هغه کسان راته جدا کوي چې فیس یې نه ده ورکړی او بله کیوري هغه کسان راته جدا کوي چې فیس یې پوه شوې. نو همیشه به ګوره هغه کسان به د جدایي دغه چې ته کیوري وایي. پوه شوې تر دې ځای پورې مشکل نشته بس.